ته بېغمه اوسه. زما نه چېرته خلاصېدی شي. تاسو هېڅ نشئ کولی. څنګه دي کارونه انجینر صاحب ښه روان دي؟ ښه دي د الله فضل دی ښه روان دي کارونه. دا ښه دي بد نه دي. یوې خبرې ته متوجه اوسېږي انجینر صاحب چې کلیوال په دې هیله دي چې کار د قرارداد او د نقشې په مطابق سره باید مخته لاړ شي. دا یو او بله خبره دا چې ټول مواد باید ښه وکارول شي. داسې نه شي چې تور رنګ وشیندئ او خلکو ته بازي ورکړي. دا د نقشه ته یې په خپله وګوره. قرارداد به هم درته راوړم او مواد خو تاسو په خپلو سترګو ګورئ. ټول کارونکي مواد سم او معیاري دي او ټول کارونه د نقشې او قرارداد له مخې روان دي. که زموږ د کلي خلک په دې پروژه کې مزدوران همدې فرق نه کوي انجینر صاحب. ټولنیز څار هم کوي. دا ستاسې قانوني حق دی چې تاسو د خپل ټولو پروژو نه باید څارنه وکړئ. بلکل. او زه به ستاسې په وړاندې رئیس صاحب ته زنګ ووهم. سمه ده مهرباني وکړئ. سلام رئیس صاحب. د بارام خیلو د کلي ځینې خلک د پروژې څارنې لپاره راغلي دي. دا خو ډېره ښه خبره ده انجینره. خلکو ته پکار ده چې د خپلو پروژو نه څارنه وکړي. انجینره متوجه اوسه چې په بهرام خیلو کې سیال که دښمني هم کوي نو په اصولو یې کوي، خو زرګل که دوستي کوي نو په ټګۍ سره یې کوي. داسې کار ونه کړئ چې پروژه له ناکامۍ سره مخ شي. په دې کار کې نه د زرګل منه او نه د تورباز. سمه ده رئیس صاحب. زه به د بهرام خیلو د اوسېدونکو قناعت ترلاسه کړم. د خدای په امان. مننه انجینر صاحب. خو کار باید په ایماندارۍ سره ورسېږي. تاسې نه هم مننه. همداسې به کېږي. خوشحاله اوسئ. د خدای په امان. مننه انجینر صاحب. که څه کار څه خدمت وغږ کوئ. سترګو. خدای په امان. السلام علیکم. ته دلته؟ قسم په خدای چې زما په دفتر کې نه وای ناست، ګریبان به مې درته شکول. ته په دومره وړو کارونو کې ماته مشکل جوړوې. که زه غټ کارونه درته درکړم څه ورځ به مې شي؟ غټ کارونه؟ رئیس صاحب ما ته غټ کارونه. ته اول د واړو کارونه زده کړه. ته غلا کوې زموږ د مړیو. غټې مړي ستا خوراک نه دی. رئیس صاحب غټه مړۍ؟ اول لایق شه بیا د غټې ګټې غوښتنه کوه. رئیس صاحب په خلاصو غوږونو یې واوره. د سړک پروژه د نقشې له مخې عملي کوه چې د خلکو باور ترلاسه شي. د خلکو باور ترلاسه شي؟ زه به همداسې وچې شونډې ګرځم؟ ګوره رئیس صاحب، ستا په ګټه کې زما ګټه ده او زما ګټه کې ستا ګټه ده. زه هېڅ وخت داسې کار نه کوم چې ستا او زما ګټې د خپو لاندې کړم. اورېدلي مې دي چې سیاله وړوکی ورور هم لري. رئیس صاحب لکه چې د سیال په ځای زمرد توپ ته تړي. زرګل خانه، زه او څوک توپ ته تړل؟ ما ځای څو ورځې له کوره یې لرې کړه چې د کورنۍ همداسې وکړېږي. ګوره جبار خانه، ځینې کارونو کې ما نه مشوره اخله. تا سیال او سوله پرېښي دي او هغه وړوکی ماشوم زمرد ته دې غوړه مړۍ په تلک کې ایښې ده. تا ته به زه لکه د عقل دوا پیدا کړم، ځکه چې ته نه پوهېږې چې سیال او سولې ته مې څنګه تلک جوړ کړی. پوه شوم، بلکل وپوهېدم. زرګل خانه، چرت وهل پرېږده، لږ عمل هم ولره. که دا کار دې پرته له کوم سرغوږي جوړ کړ بیا نو غټې غټې شمېره. زه به خپل کوشش وکړم، خو دا کار بدون د پیسو نه نه کېږي. دا د لومړی قسط چې هلک مو وتښتاوه، بل داسې قسط، او چې پلان پوره تطبیق شو نو درېیم قسط به هم دررسېږي، خو چې زما نوم پکې یاد نه شي. زه دې ته حیران یم چې تا خو ډېر غټ غټ خلک له مخې لرې کړل،
نه په قانون بندوازې نه په چارواکو باندې کوم خپه نیسي او په دې وړو کې کار کې زما خپه دننه کوي. زه د څه کوم؟ ته خو پوهېږي چې اوس د ټوپک ځای قلم نیولی. اوس سوله سیال او اجمل څوک په تور او ټوپک نشي ماتولی. وپوهېدم چې مورې ته ولې داسې چپه ته زما هېڅ حالت نه ګورې؟ مور دې تا نه قربان شي، ولې په لور مې څه خبره ده؟ مورې زما پلار به کله زما د زړه فریاد واوري؟ اوري، په ښه یم اوري. ستا د پلار په زړه زه پوهېږم. زه هم ښځه یم، مګم زه په تا پوهېږم چې ستا زړه چاته په ټوپونو دی، مګم مینه خو په زور نه کېږي. څنګه نه کېږي مورې؟ ښکلا نه ګورې؟ پلار یې څنګه اجمل ته واده کړه؟ تا د مینانو په اړه څه لوستي دي چې شیرینو مومن خان دپاره څه کول؟ څوک چې په چا باندې اصیل مینې ترې هېڅ څه نه غواړي. مورې مینه چې پیل شوه واده به وي، ګډ ژوند به وي. خو په خوښه پوه شلې، ستا مینه هغه وخت نومرې وړي چې ترې هېڅ ونه غواړي، ځکه چې مینه په غوښتلو چا نه ده ګټلې. مایدانم شغالی ده خندانم بچه یه یو څه خو به وکړو نه چا د مور په ګېډه کې زده کړي دي راځه نن ته یو امتحان وکړو ګوره خندانه اول نقد یادوه بیا د سلماني ټکسي ته لاس کا خیر دی استاده زموږ په نقدو پسې ستونی وشوېده او ته راته وایې چې نقد یادوه ریشه هره ورځ په قرض باندې کار نه دي هره ورځ قرض هره ورځ قرض خو در به یې کمه که نه یو ځل د دې کلینیک کار شروع شي که نه او زه په دې خزانه باندې کښېنم بیا د ټول دغه قرضونه په یو دم د سود سره در خلاصوم نور څه وایې ګوره خندانه تا هم لکه د زرګل خان شاګردي کړې ده هر کار په قرض باندې کې ګوره ننګیالی استاده ته هم یو دوکاندار یې او زه هم یو دوکاندار یم که نه که ته په دې کلي کې ونه اوسېږې نو پوهېږې دا ټول کلی به د زرګل خان د دې د خرګونو خیرین وړۍ ونیسي او که زه ونه اوسېږم نو ولاکې یوه پوشاخه خندانه ده دا څو په 100 روپۍ هم درکړي خود به وایم که نه چې نقد یادوه یاره خندانه بس نقد پرېږده راځه کښېنه راځه بس نقد خبرې راته کوه صحیح ده صحیح ده خیر نیسي اوس ډومه زه به هم درنه اوس نانا پټېکر جوړ کړم مور جانې ډېره درپسې خفه شوې وم زه هم درپسې خفه شوم لور جان. او رښتیا مور جانې
دغه وړه تحفه ما او اجمل درته اخیستې. حاجته تحفې ته نه و لور جان. ښکلا جانې ته غواړې مور په دې وړه تحفه غلطه کې؟ زما د ژوند تحفې خو تاسې یاست، زه نوره تحفه څه کوم؟ ورونو نن سوله او سیال تاسو ته د یوه ښه زیري سره راغلي. زیری؟ څه زیری ملک صاحب؟ دا به سولې خورکې تاسو ته د خپلې رسمي دندې له مخې دغه موضوع تاسو سره شریکه کړي. که ستاسو خوښه وي اول باید ویالې جوړې شي، باید اوبه وژغورو ځکه چې اوبه ژوند دی او ټول مخلوقات په اوبو باندې ژوندي دي، او ورپسې باید د اصلاح شوي تخمونو راوړل او رواجول پیل شي. یاره ملک صاحب دا خو په رښتیا ښه زیری زمونږ کلي ته راوړی دی. ملک صاحب کاش په هر کلي کې داسې پوهې جینکې څه غم به د خدای پاک لوی فضل دی چې موږ او تاسو ټول په دې خبره باندې پوهېږو چې زموږ او تاسو افغانستان د نورو طبیعي زیرمو په خوا کې یو کرنیز هېواد هم دی، او په دې وروستیو کلونو کې خو کروندې او د اوبو سیستمونه ټول له منځه راغلل. ته به داسې وکړې چې زموږ د جنایي همکارانو نه به یو تکړه کس چمتو کړي چې زه یو مهمې دندې لپاره لیږم. صحیح. سیاله که چیرې خلک په موقع دغسې موږ ته د جرایمو په اړه باندې معلومات راکړي نو موږ په موقع باندې اقدام کولی شو. همداسې خو مناسب تاسو رښتیا وایه، د خلکو همکاري ډېره ضروري ده. قمندان صاحب ستاسو لومړی اقدام به څه وي؟ اوس به زموږ جنایي همکار په ملکي جامو کې درملتون ته ځي. کله چې هغوی نشه یي توکي راوویستل نو موږ به په همغه وخت کې دوی ونیسو. بله سلام، جوړ په خیر صحت ښه؟ تشکر. سعیده سعید، مننه مننه، کور ودان. مناسب موږ دې په خدمت کې یو. ډېره مننه. مننه کوم. بریالي اوسئ. کور مو آباد. خدای په امان. وخت هم ښه شه. سلام علیکم. ښه زرګل خانه، اوس به ستا اصلي څېره خلکو ته ښکاره شي چې ته څوک یې. استاده زموږ په وس کې هم دومره و چې ثبوت مو ترلاسه کړ، خو اصل منزل ته د ثبوت د نه رسېدلو سره کېدلی سي د موږ ټولې هڅې د اوبو سره لاهوسي. ورسېږه بچیه، ته مه مایوسه کېږه. تاسو کار کړی د قانون او مدنیت پر بنسټ باندې د یوې ټولنې جوړول لوی زړه غواړي، زغم غواړي. استاده د ما سر د خلکو په خدمت کې دی. سیاله سر د خدای په امان کې اوسه، ته وارخطا کېږه مه، فقط زما یوه خبره ومنه چې نور دې خواږه ژوند ته د ټوپک په شپېلۍ مه ګوره. زموږ ستاسې تکیه په الهي قانون ده، او که څوک په دې قانون پوه نه شي که نه نو بیا دا خوږ ژوند د خیالونو د فکرونو یوه ډکه کتابچه ده، اصلا هېڅ مفهوم نه لري. بیا استاده تاسو خو د قانون په هر څه پوهېږئ، د حل لاره څه ده؟ ګوره اجمل جانه، د حل لاره همدا ده چې باید خلک په قانون باندې اګاه شي. د بیلګې په توګه نشې او نورې بدۍ د اسلام سپېڅلي دین ټول رد کړي دي، په دې خو تاسو هم پوهېږئ که نه. قانون هم همدا شی وایي. که چېرته خلک په قانون پوه شي تاسو یقین وکړئ چې هغوی خپل ټول ژوند د قانون په رڼا کې مخې ته بیایي، اصلا هېڅ ستونزه بیا پیدا کېږي نه. خو شرط دا دی چې باید خلک د قانون نه اګاه شي. واقعیت احساس مننه کوم استاذ. مننه سیاله. ښه ته هم په همدغه درملتون کې کار کوې؟ نه قومندان صاحب، زه په کور کې کار کوم، کله کله درملتون ته راځم. سکرتر صاحب سلام. جوړ صحت خیر خیر خیرت. خیر سلامت. د مرګ سوداګرو خلک تاسو نه دوا غواړي او تاسو ورباندې زهر خرڅوئ.
دوی اوس د قانون منګلو ته راغلل او خپل د جرم سزا به په خپله څکي. ته خو د خان صاحب زوم یې، ته دومره بې حیا شو چې ته هغه پسې خبرې کوي. خان صاحب زما خسر دی، ما ته د پلار حیثیت لري، خو جرم دی. ستاسو له خبر نه داسې معلومیږي چې د دې کاروبار اصلي مالک زرګل خان دی او تی تر لاس لاندې کار کوي. قومندان صاحب زه یو عادي نوکر یم، اوس به خان صاحب راشي بیا د هغې سره زور ووهه. د نظارت خونې ته بوځه. سمه ده صاحب. مخکې شه. کښېنئ رښتین صاحب. زما د غرونو پناه یاره، زما د غرونو پناه یاره، سپینې سپوږمۍ ته سلام کړه، سلام وکړه. خور خو دلته نشته.
ولې څه خبره وه زویه؟ هېڅ خبر نشته مور جانې زه تاسې د نه اطاق ته لاړ شم په چی چې دې ډزې وکړې زویه؟ هسې مور یې په یو چي باندې مې شک راوایي ډزې مې وکړې ځئ مور جان تاسې راځه زویه نور نو په بند کې مه ویدېږه راځه کوټه کې ویده شه صحیح راځئ چې دا اجمل به چېرته یي نه پوهېږم چې دا څه روان دي ته نه یې اجمل نشته او د غرونو لیونی زنګ هم راته نه وایي زه په دې ورځو کې د حیدرخیلو کلي حاجي قومندان سره ګورم ډېر زر به په کلي کې دونه رج مرج رامنځته شي چې بیا به د سیال او د سولې د قدم د کېښودو ځای نه زه د رئیس جبار خان زوی رئیس جبار خان تا خو نه پېژنم چې ته د کوم باغ مولی یې خو ستا د پلار د کارونو مې ډېر اوري